په آخرت کې. نو آخرت کې بیا په دغه امتحان کې څوک کامیاب شي او څوک ناکام شي او څوک هغه لوی بربادي ته ورسي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د ناکامۍ نه وساتي او آخرت کې دې موږ او تاسو الله کامیاب. دا ولی کو ناکام شو چرته الله دې ناکام کوي نه، نو د ناکامۍ بیا یو ځای دی چې هغې ته وایي جهنم. خطرناک ځای دی. قرآن شریف کې ورته الله خطرناک ویلي دي او چې رب ورته خطرناک وي نو دا په حقیقت کې خطرناک. خو دې دنیا کې خطرناک څیزونه وینو. دا خطرناک اکسیډنټ وشو، دا خطرناک مرګ وشو. د دنیا دا خطرناک اس سیزم نه دي، د آخرت د خطرې په باره کې. د آخرت ناکامي دا ډېره لویه بربادي ده. الله رب العالمین په قرآن کې وی وای فاروق جانا فقد خسره خسران مبینا، لوی تاوان کې راځي. نو خدای دې دغه تاوان نه الله وساتي. او د آخرت کامیابی چې بیا کم ده هغه د جنت. الله دې زمونږ او تاسو نصیب کړي جنت ته چې څوک لاړل او کامیاب شو. نو الله تعالی په قرآن کې وی واله فاروق جانا فقد فاز فوزا عظیما. کامیابی خو موږ په دنیا کې ډېره لیدلې ده، خو الله وی دا ډېر لوی کامیاب شو چې جنت ته څوک لاړل. نورونو د دنیا دارالامتحان او آخرت د هغې هغه نتیجه یا کامیابی یا ناکامي. بیا چې سړی کامیاب شو نو دا سړی بیا جنت ته لاړه. نو د جنت څومره خوشحالي دي. الله اکبر. د جنت خوشحالي دا هغه خوشحالي دي چې زموږ ستا د تصور نه بهر دي. او الله په قرآن کې دا هغې نعمتونو پوره بیان کړی دی. دا الحمد نه راواله تر د والناسه پورې ټول قرآن د جنت د کامیابو نه ډک دی او د جنت د نعمتونو نه ډک دی. عظیم نعمتونه دي. داسې نعمتونه دي چې د انسان د تصور نه بهر. دا څه نوی معابونه دي. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د جنت نعمتونه د هغې متعلق وی الله حدیث قدسی دی، بخاری مبارک کې دی چې حدیث قدسی دی چې لا عین رأت. منګه یو خوشحالي محسوسه کونو اولی په دې سترګو وینو. ډېرې خوشحالي موږ په سترګو وینو. رسول الله مبارک وی الله وی چې د جنت خوشحالي سترګو نه دي لیدلې. بیا ډېرې خوشحالي موږ په دې غوږونو وګورو. نو رسول الله مبارک وی ولا اذن سمعت. د جنت داسې خوشحالي دي چې د غوږونو مو اورېدلې نه دي. نو درېیمه خبره کې اشرف جانا رسول الله مبارک وی ولا خطر علی قلب بشر. دا یو زبردست خبره کوي. موږ او تاسو د دنیا کې اوسو نو بعضې وخت خپل جزونه والوځو، سوچ او فکر تصوراتو کې راولو. دا د لالم په جهاز کې کېناستم امریکې ته لاړم او دا د لالم بالفرض و تقدیر ښکلې ښځه مې وکړه. دا د لالم دولت ډېر راغی په پټو باندې ګرځم. دا زمونږ او ستاسو د سوچ کې دا بعضې وخت راځي. څه د خدای د طرفه یو څه شیطاني وسوسې خو سوچ او فکر کې راولو پکې اسمان ته مو خیجو. رسول الله مبارک وی د جنت داسې خوشحالي دي چې د انسان په تصور کې نه راځي. ولا خطر علی قلب بشر. او بیا سره جوخ رسول الله مبارک یو آیت د قرآن شریف وی، دا حدیث وی او بیا خو جوخ واپس د قرآن آیت وی. وای فاروق جانا فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین. فلا نفس ما اخفی. د انسان په تصور او په سترګو کې مغه نعمتونه الله دې زموږ او تاسو نصیب کړي. نو په هر کې په د جنت داسې نعمتونه دي چې هغه د انسان تصور کې نه راځي. او څومره دا نعمت ګوره وابوله چې موږ له الله یو نعمت بالفرض راکړه. زه بالفرض هسې به ووایم موټر یې راکړه. یاره د دنیا داسې دور دی چې دا اونچ او نیچ دا راځي. بعضې وخت سړی هغه موټر نه خلاص
دولت راکی بعضې وخت انسان دولت نخلا شي موږ په دې خپلو سترګو لیدلي دي داسې دولتمند مې لیدلي دي چې په خدای مې د قسمې کو سلام یې چا سره به کو او نن د خدای پلق ته ناست دي د خدای په ذات مې د قسمې په دې جومات کې ناست په منبر رسول ناست غسل مې کړی دی او دس کې ما داسې یو انسان مې لیدلی دی داسې یو انسان په دې خپلو سترګو چې په جزونو کې او په دولتونو کې او په کورونو په بنګلو کې به ګرځېده او سوونه نوکران یو او قسم په خدای اشرف جانه په دې خپلو سترګو مې لیدلی و چې بیا به بوټي اوبه کول پرېږدي داسې مې لیدلي دا ما لیدلي دي زما عمر په دې تاسو کې د ټولو نه به کم وي تاسو به ډېر لیدلي نو د دنیا د نعمتونه سې دې پورې خبره کومه چې دې دپاره زوال او انتها شته خو د آخرت داسې نعمتونه نشته د هغې دپاره د زوال تصور هم نشته بس ابا همیشه همیشه وي فاروق جانه دې قرآن شریف کې یو آیات دی او ډېر ځله تا به یو سل ځله په دې قرآن کې ویلي او دې خلک وهم فیها هغه هم دي وهم فیها خالدون وهم فیها خالدون وهم فیها خالدون دی و همیشه 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 جنت دا الله په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې ویلي دا ګوره دا صرف زموږ استاد د وجود دی اول سړی ماشومي بیا ځوانۍ ته ورسي بیا بوډا شي یو خپه رستو والي نو درې خپې رستو لاړ شي نظر بیا نه لګي غوږونه بیا کار نه کوي بوډا شي رسول الله مبارک وی هر انسان به په جنت کې د 13 کالو د 13 کالو ښکلې ځواني وي مزېدار دې نه به زوال نه وي د هر انسان به 2 او یا حورې ښځې وي دلته یو هم نشي ساتلی هلته به 2 او یا وي دا په قرآن شریف کې دي ورې حور مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان بیبیانی دی مزیداری په سیپو کې دی سیپو کې نه د دې نه مخکې انسان او نه پیري ولا ګوتې هم نه دي وړلی انته چې ښځې به تا ته میلاوي او بیا به د هر انسان یو کور وي نو بنګله به وي او بنګله به څنګه وي دا قرآن شریف کې اوس د دې بیان انشاءالله چېرته د جنت بیان به وکړو که ښه دی د جنت داسې نعمتونه چې نو د هر جنتي په کور کې به 4 نهر هم روان دا په قرآن شریف کې دي فيها انهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى 4 نهر بدا هر انسان او د جنتی په کور کې روان على هذا القياس زبردست دلته یو مقصدی او یو مطلبی خبره هغه دا کوم زموږ د جمعې دا نشستم دا داسې نه وي چې یاره دا زه د تقریر کوم او تاسو د خوندلې او نصیحت دغالې نه خوندونه هغه خوند په خپل ځای باندې دي خو دا دی چې دا زمونږ یو تربیتي دغه وي د دې نه به موږ پیدا لو تربیت علو نو نن درته نو د یو داسې 15 ګناهونو بیان کومه او دا ضروري دي او هغه ګناهونه دې وجې دا کوم ګوره په دې دنیا کې زمونږ ډېر خلق بداسي وي چې هغه به موږ سره ښه تعلق وي او زمونږ او ستاسو به هغه مشفقي یعنی شفقت پر راباندې کوي نو هر مشفق او شفقت کوونکی کس دا کار وي چې چا سره د زړه مینه محبت وي هغه ته وایي لکه زموږ وهابونه دي صاحب د پېښور نه راغی نو موږ سره مینه ده محبت دی دا 4 کال وشو چې په دې کې به یو جومات و جمعې داسې وي چې هغه به د عذر د وجې پاتې شي نور دې راځي نو د موږ سره محبت دی نو که زه اوس دلته دې پېښور ته ځي او زه ورته یم لکه په دې بایپاس باندې مه ځه دغه تغلي دی بالفرض دغه ته ډاکوان دي دغه ځای ښه نه دی دا لاره ورته ځکه ښیم چې ده سره زما مینه او محبت دی نو زه د دې بدې لارې نه دغه کوم چې په دغه لاره زما دغلته تا ته نقصان دی نو دې زما مشفق دی په ده زما شفقت دی دغه شان ورونو د دې علما کرامو په دې قوم باندې شفقت وي دوی ته هغه لار ښایي چې ګورې د دې لارې نه ځان بچ کا دا پتا یو انتهایی دا مو آیا چېرې دا ملا صاحب لګیا دی یو ګناه بالفرض ما کې دا جوړېدا ما ته وایي نه دا تا ته نه وایم بلکې تا ته هم بیا د دې د وجې چې تا د دقې ګند نه زه وساتم
تا دغه خطرناک خبرې نه زو ساتم. نن رونو هغه خطرناک خبر ورته کوم چې تاسو په خپل په دې ځو کې چې وای دا خو ډیره ضروري خبره ده او دا خو ډیره اهمه خبره ده. د جنت ډیر لوی نعمتونه دي. اخره کې الله رب العالمین یو نعمت بیان کړی دی چې د جنت هغه دن نعمتونه خو پرېدا. هغه ما ته وی چې رسول الله مبارک بس په دغه حدیث قدسی باندې خبره ختم کړه او بل ځکه الله وی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې سستا زړه غواړي بس به کیږي او دا به ولي کیږي. وی نزلا من غفور الرحیم. وی په جنت کې با اشرف جان ملمسیا د الله د طرف دی. الله بستا زمونږ او تاسو میزبان دی. ملمسیا به د الله د طرف دی. نو الله ذات ته ګوره د الله نعمتونه ته ګوره. نو چې د الله ذات ته ګوره چې ته د پاکستان د صدر ملمشي نو ته به د هغه لوی هغه پروتوکول ته ګوري چې زه نن د صدر ملمه من به په جنت کې د الله ملمانه یو. دا الله په قرآن کې ویلي دي ورته ته دا څه نه وي. نو لوی نعمتونه دي لوی دغه دي. نو د دغه نعمتونو د حاصلولو د پاره نو دا ارس نعمتونه خو پرېدا. د جنت خوشبو مختلف احادیثو کې راغلي ده. یو روایت کې دا راغلي ده چې هغه جنت د نعمتونو پرېدا. د جنت بار نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د یو روایت کې د زرو کالو عمره د زرو کالو په نسبت چې د انسان زر کاله د دې هغه خوشبو به روانه وي. یعنی په زر کاله کې چې ته کوم ځای ته راشي دغه ځای پورې د جنت صرف خوشبو ده. یو روایت کې 1000 سال راغلي دي. بل روایت کې 1500 کال راغلي دي چې د جنت خوشبو به د 1500 کالو په مزل باندې وي. بل روایت کې 100 راغلي دي. بل روایت کې 80 کال راغلي دي. بل روایت کې 50 راغلي دي. اوس پته وي خو یو روایت په دراته بیان کړو دا د هر انسان د اعمالو باندې ډیپند ده. د چا عمل چې ډیر زیات کمزوري وي ابا د زرو کالو په فاصله خوشبو محسوسوي او چې د چا عمل د هغې نه لږ ښه دی هغه به د 500 کالو او چې د چا عمل د هغې نه ښه دی هغه به د 100 کالو په فاصله حاصلي او چې د چا عمل هغه ډیر د هغې نه هم ښه دی نو هغه به د 1 کالو په فاصله او چې د چا عمل د هغې نه هم ډیر ښه دی نو هغه به د 500 کالو په فاصله جفته خوشبو حاصلوي او چې د چا عمل د دې نه هم ډیر ښي هغه به هر وخت د خوشبو د جنت حاصلي. الله زموږ استاد دی. نو د جنت خوشبو د زرو کالو په مزل ده. اوس لږ متوجه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دنیا کې داسې 15 قسمه خلق دي. یبه مسلمانانو جنت ته بسوق زی فاروق جانا مسلمان بزي. کافر خو د کافر د پر خو ابد الابد جهنم دی. مسلمان به جنت ته ځي. خو په دې مسلمانانو کې یو 15 مسلمانان داسې دي د اعمالو په لحاظ باندې چې دا 15 کسان به د جنت خوشبو نه ویني. جنت خو پرېږده دا 15 کسان د جنت خوشبو به هم دوی په پوزه باندې نه محسوسوي. یعنې دومره به د جنت نه لري. یی به مسلمان مونځ به هم کړي روژې به هم نیولي حج به هم کړي نور نیک اعمال به هم کړي وي خو د یو 15 ګناهونو د وجې به الله دوی د جنت نه دومره لرې کړي چې د هغې زرو کالو په مزل هغه خوشبو به هم نه محسوسوي. اوس پرونو دلته چې موږ دا څومره ناست یو ما خو تاسو وایي چې دلته تاسو راځئ نه دې دپاره نه راځئ تعلیم تربیت چې موږ یو خبره په دې زړه کې ځان سره کیدو والو عمل پې وکړو کو یو ګناه راکې وي د هغې نه به توبه وباسو او د هغې نه به ځان وساتو. نو د دقې دپاره ته زه دا بیان کوم چې دا د جنت خوشبو هم دا 15 کسان نه حاصلوي. اوس کو پکې ذوت نه یو ما ته لږ متوجه شئ خو ذوت پکې نه یو د رب شکریا به ادا کړو چې خدای ستا ډېر لوی احسان دی چې د 15 کسانو کې د زه نیم راوست او که چېرې ذوت پکې یو نو رب ته به توبه وباسو. ځکه دا د دنیا دا ژوند دا داسې ژوند دی چې دې کې موږ له الله اختیار راکړی دی. دې کې موږ له الله اختیار راکړی دی او د توبې دروازې راته نن کولو کړې ده. دا د دوکې سترګې چې د کمې پورې کولو وي د توبې دروازه کولو ده.
خو چې کله د دوکې دا سترګې پټې شوې او د حقیقت سترګې کولو شوې او مرګ راغی بیا به ډېرې توبې وباسو خو بیا توبه نه قبلېږي. دا الله په قرآن کې ویل بیا توبه نه قبلېږي. نو نن ډېره ښکلې موقع ده راځئ چې دا ګناهونه وپېژنو د دې نه ځان وساتو نو انشاءالله د جنت د دقې خوشبو نه به موږ او تاسو نه محرومي بلکې د جنت نه به نه محرومي. ما خو تاته وی چې بعض اعمال داسې چې چې ته مونځ هم کوې روژه هم نیسې حج هم کوې زکات هم ورکوې خو که دقې اعمالو کې نو جنت خوشبو به هم نه اخلي. هغه پنځه اعمال کوم دي لږې په غور هم وارې لږې په فکر هم وارې او زما د دې بیان د شروع کېدو نه مخکې وابله د دې نه مخکې به اول زه لومبې زه بیا ورپسې تاسو دا یو کلکه دا یو مصممه او دا یو مضبوطه وعده به الله سره کو چې کو دا ګناه په موږ کې موږ به انشاءالله توبه وباسو په دې موقع به وباسو نه انشاءالله الله به بیا توفیق راکړي د دې خدا پنځه اعمال کوم یو دي نو په هغې کې لومبی عمل دا دی چې کوم انسان متکبره انسانو کبر والا انسانو نو د کبر انسان والا چې د چا په زړه کې کبر وي کبر دا انسان به د جنت د خوشبو نه محروم وي. کبر نو یو عظیمه ګناه ده. کبر څه ته وایي د هغې معنا راته بیا کو چې رسول الله مبارک څه ویلي کبر عظیمه ګناه ده. ګناه کبیره یو ګناه کبیره وي بل ګناه صغیره وي. ګناه صغیره دا وي چې یاره واړه ګناهونه خو تا نیک اوس تاسو مونږ د جمعې مونږ راغلی یې که نه قسم په خدای د رسول الله مبارک د حدیث د لاندې چې تاسو نن دې جومات ته څومره قدمونه راغیشتي دي څومره فاصله لکه بالفرض و تقدیر موږ به وهاب ګل حاجي صاحب والي د پېښور نه راغلی دی موږ به اشرف جان دي وایو د هغې نیموړی بابا د هغې دغه نه راغلي دي لرې لرې ځای نه راغلي داسې ډېر پکې د لرو لرو ځای نه راغلي دي. اوس چې دا ستا وهاب ګل حاجي صاحب خو بالفرض په سورلی راغلی دی خو د پېښور نه راواله دې ځای پورې پیاده چې څومره قدمونه دي چې دا څومره قدمونه تا غشتي دي الله په هر قدم ستا وله ګناه معاف کړی دا د هر چا جومات ته سړی راځي حج نه ځي وغیره دا واړه ګناهونه هغې سره معاف کړي. غټ ګناهونه خطرناک دي هغه بغیر د توبې نه هغه نه معاف کېږي. هغې دپاره به خامخا توبه وباسي نو کبر هغه ګناه ده چې دا ګناه کبیره ده او په ګناه کبیره بیا ګناه کبیره کې بیا اقسام دي په ګناه کبیره کې بیا دا د ټولو نه عظیمه ګناه ده لویه ګناه ده. کبر به موږ او تاسو نه کوو. کبر الله وی دا جامه زما ده الکبریاء ردائی کبر زما جامه ده الله وی کبر ما او حقیقت دا دی چې کبر الله سره کوي موږ او تاسو سره کبر نه کوي. موږ او تاسو خو ډېر زیات کمزوري یو زمونږ او ستاسو انسان به کبر څوکي ملا انسان ته ګوره او کبر ته ګوره په خدای مې د قسمي کو هغه خو د الله د مخلوق د مقابلې موږ تاسو وهاب ګل حاجي صاحب یو 15 کاله شپږ کاله مخکې 7 کاله مخکې دا به پریدو چې لوی لوی دا کم دغه دی هغه به پریدو یو داسې وایرس راغلو چې په خوربین هم نه ښکارېده دی ورته وي کرونا وایرس یو چینجی و چې په دوربین هم په نظر نه راته ټول انسانیت هغې دومره مجروح کړه چې دنیا پې ودرېده دنیا ولاړه وه قدم چا نه شو اخیستی جوماتونو ته څوک نشي تللی بیت الله ته څوک نشي تللی الله رب العالمین خو وما یعلم جنود ربک الا هو نو موږ او تاسو به څه کبر وکړو موږ خو د الله د هغې وایرس هم مقابله نه شوه کولی نو کبر الله وی زما جامه د کبر الله سره ښایي دا ټول کائنات یې پیدا کړی دی. نو رسول الله صلی الله دا حدیث ته زه د طبراني شریف نه ویم جابر ابن عبدالله ګورې د دې حدیث راوي دی چې دا 15 ګناهونه داسې دي چې ته به د جنت خوشبو نه کې یو کبر دی. کبر خطرناکه ګناه ده الله رب العالمین دې ته موږ او تاسو ساتي. شیطان کړی دی کم حد ته ورسو نه پورې ذلیل دی. فرعون داسې باچا 400 کاله عمر حقیقت دا چې باچې لوی و
قبر یو کا الله رب العالمین د اوبو پاغ چپو باندې غرق او تباہ نمرود په ټوله دنیا باچی کړی دا قبر یو کا الله د یو ګډ ماش نه مردار کا ابو جهل کم شان والو ابو جهل به وت څنګه وی د جهل پلار یو عظیمه دبدبه وا یو عظیمه باچی و په مکه مکرمه باندې او قبر پکې څنګه و یو ځل ول د مکی کافرانو رانل وی تا ته پته ده چې دا پیغمبر په حق دی نو دې سو یې دا قسم په خدای داغه د خپل الفاظ دي وی خرا ته پته ده چې دا پیغمبر په حق دی د دا کتاب په حق دی د دا نبوت په حق دی تاسو ګورئ ماده ابو جهل وی نو بیا ایمان ولې نه راوړي ظاهر وکړه وی د دې د وجه ایمان نه راوړم چې دا د یو کونډې زوی دی برا پاسیو دی په موږ باندې باچی کوي قبر یو کا قبر نو الله رب العالمین رونی واغ ابو جهل او د یو دو ماشومانو د لاس له مردار على هذا القياس كما خبره تقوم نو قبر بمنګو تاسو نه کوي قبر د الله جامد او الله سره کوي قبر وای څه دا ته مختصر وي چې جمعې دا وخت دومره غټيږي ما په دې قبر باندې مستقل بیانونه کړی دي او د قشا نور علما هم کړی دي وایي بیا قبر څه ته وای رسول الله مبارک او تاسو تماویلو چې جوامع الکلم څه ته وای سمندر به په کوزه کې بندا قبر څه ته وای دا قبر یو دوه خبرې تعریف کړی دي وای قبر څه ته وای فاروق جانا تیمور جانا بطر الحق وغمت الناس دا قبر دی بطر الحق حق ټکراول حق نه منل الکه مونږ کدا مثبت چاره وسته دا وای دا خلک الکه روجونی صدا روجه پکې چاره وسته الکه قربانیو کدا قربانی پکې چاره وسته پیسې غریبانو لورکا حج کا حج سے چل دا خود سین سپاٹی چیز دی حج پکې بطر الحق حق ټکراول حق نه منل دا قبر دی او بطر وغمت الناس او خلق سپک دا خلکو ته سپک نظر کتل دې ته وای قبر دا بیا ډیره عظیمه او خطرناک ګناه ده نو وره من بزان او تاسو مون ټول د قبر نه ساتو منګه اسم نه یو د الله په مخ دا الله رب العالمین د ذات په مخ کې منګه تاسو اسم نه یو عاجزی کوي عاجزی صدیر وی صفت د الله من تواضع لله دا بیا ساته من تواضع لله دا مو چې زانو چت ګړم او چت اسو کوم نه دي د الله د ذات نه ځان کته وګړه نو اسجانه دي چې رسول الله مبارک وي من تواضع لله تا خو ځان کته وګړه او رفعه الله لوی په دنیا باندې ظلومه دا وګوره دا تاسو چې دا علما ګوره او تاسو په دې زړونو کې دا دومره محبت ته وسره مینه ده وسره دا ولی علماو کې عاجزي دی راځه او کم سړی متکبر دی په ظاهر هغه سره کو ستا په ځل کې دا څومره بغضو کې نه وي نو زما عزت مند درونو ځان به د قبر نه ساتو خطرناک ګناه ده الله ته ډیره ناخوښه ګناه ده او الله ول دنیا او آخرت کې سزا ورکړي نو یاد ساته چې کم سړی کې قبرو کم سړی ځان اوچت ګڼي رسول الله مبارک وي جنت خو پرېدا چې دی به د جنت خوشبو نه محسوس الله دې ته منګو تاسو وسه دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ګوره دا داسې خبرې دي چې دا زموږ د جون سره ریلیټډ دي منسلک دي دا هر وخت دې سره زموږ دغه ده نو دې سوزونو ته خیال ساتئ دویم نمبر رسول الله مبارک فرمایي چې د جنت خوشبو به نه محسوسي اب سوپی اب عاق الوالدین چې کم سړی مور او پلار عاق کړي کپوي دي دا مور او پلار دام زمون په دې معاشره کې ډیره لوی ګناه ده او ډیره ضرورت یې کړی دی نن سبا څوک مور او پلار د سره انسانان نه ګڼي او ګناه هغه ګناه ده چې ګناه کبیره ده او مهلکو وای تیمور جانا چې رسول الله مبارک کوم هغه و ګناهونه د هلاکت یاد کړی پای کې یو دا چې انسان د مور او پلار نافرمانه
سخت ګناه ده، عظیمه ګناه ده. او زه خو بعضې وخت هم خیر په دې مونږ بیانونه کړي دي، چونکې دا خو زه تاسو مختصر بیانومه. د والدینو سره احسان کولو باره کې چې په قرآن کې کم تاکیدات راغلي دي، نور خبرې بس پرېږده، زه دا ته وایم زمونږ او ستاسو دا عقیده ده سلیم جانه، زمونږ او ستاسو دا عقیده ده چې الله یو دی او د چا عبادت په مونږ کوو؟ د الله. وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. یاد ساتئ د حافظان او عالمان ناس دي، قرآن شریف کې چې کم ځای د الله د عبادت د اطاعت د بندګۍ بیان راغلی دی چې بندگی به زما کې، عبادت به زما کې، یووالی به زما مني، جو خو سره الله رب العالمین د مور او د پلار بیان هم کړی دی. دا د حافظانو علماو ته پته لګي. زه راته هغه تفصیل سویم نه، وخت کم دی، ما تاسو ته ډېر مختصر وکړي، سړی پکې اوږده خبره هم نشي کولی. خو دا الله رب العالمین د دې د وجې ګورئ چې الله رب العالمین دا ولې کړی دی. نو ګوره وهاب ګل حاجي صاحب په دې خبره خو زمونږ او ستاسو د ایمان دی که نه، چې موږ او تاسو د دنیا ته راغلي یو، نو مالک حقیقي زمونږ څوک دی؟ الله. الله پیدا کړي یو، دا خو زمونږ په دې ایمان دی. مالک حقیقي زمونږ څوک دی فاروق جانه؟ الله دی. خو د دنیا ته چې موږ او تاسو راغلي یو، نو زمونږ او ستاسو مالک مجازي څوک دی؟ د چا په ذریعه راغلي؟ د مور او د پلار. د مور او د پلار تاسو دا دلته چې دا څومره ناست یې ټول د مور او د پلار په ذریعه راغلي، تاسو ټول په هغې باندې پوهیږئ. نو مالک حقیقي زمونږ الله دی، پیدا کړي خو الله یو، خو مالک مجازي زمونږ د دنیا د راتلو سبب هغه زمونږ او ستاسو مور او پلار. د دې مور او پلار چې څنګه الله وی زما عبادت کوئ، دقه شان به د دې مور او د پلار اطاعت کوئ. او قرآن شریف کې زه بعضې وخت دا خبره کوم او دا کړم نه ما چې وهاب ګل حاجي صاحب مونځ څومره لوی عبادت دی. په تېرو جمعو کې مې راته بیان کړی دی او 15 عذابونه مې راته هغې بیان کړل. بیا مې راته په بلې جمعه باندې وایه سجانه د سجدې بیان وکړه چې سجدې څومره لوی مقام دی، څومره اهم عبادت دی مونځ. خو د مونځ طریقه الله مونږ ته په قرآن کې وایه تیمور جانه نه ده کولی. دا ته چې اوس د جمعې دا 2 رکعته کې دا قرآن کې الله څه ویلي مونځ وکړئ د جمعې، اوس طریقه مونږ ته په قرآن کې نه ده کولی، بیا رسول الله مبارک کولی ده. داسې د ماسپښین مونځ نور کله چې مونږ کوو 100 رکعته کوو، 10 رکعته کوو، 4 پکې فرض دي. اوس په قرآن کې دا نشته چې 4 رکعته فرض وکړه، بس الله وی مونځ وکړه. طریقه مونږ ته بیا رسول الله مبارک. مونځ څومره اهم عبادت دی، خو طریقې په قرآن کې نه ده، بیا رسول الله مونږ ته احادیث کولی ده. دقه شان حج څومره اهم عبادت دی، حکم الله مونږ ته کړی، طریقه مونږ ته رسول الله مبارک کولی ده. زکات حکم الله کړی، طریقه مونږ ته رسول الله مبارک کولی ده. خو یو خبره راته کوم د دې لپاره چې ستاسو ذهن کې کله چې د مور او د پلار سره د احسان او د ښېګړې معامله راله، نو الله رب العالمین پوره رکو نازله کړه او د الف تر دې پورې موږ ته پوره طریقه وښوله چې مور سره به څنګه احسان کې، پلار سره به څنګه احسان کې، ژوند به سره څنګه تېرې، زندگی به سره څنګه تېرې. پوره قرآن کې د دې بیان دی، پوره قرآن کې. دا ولې یره الله څه حکیم ذات دی. دا دې لپاره چې ډېر خلک به داسې چې د مونځونه به کوي، ډېر خلک به داسې چې هر کال به عمرو حجونو له ځي، ډېر به داسې وي چې هغه به پوره عبادات کوي، خو د مور او د پلار سره به احسان نه کوي. دا موږ وینو، دا خو زموږ معاشره ده. ډېر مونځګزار، ډېر حاجیان، ډېر عمرو والا، ډېر زکاتونو والا موږ ولیدل، مور او پلار ته خفه دي قسم په خدای. نو الله وایي چې ګوره د مور او د پلار سره پوره احسان کوي، نو پوره رکو الله رب العالمین نازله کړه. دا دې لپاره چې د مور او د پلار سره احسان کوي. کم سړی د مور او د پلار سره احسان نه کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قسم بالله فرمایلی دي چې د چا نه مور او پلار خفه د دنیا نه لاړل، دې انسان باندې جنت پرېږده چې د جنت خوشبو هم حرامه. نو موږ به د دې خبرې نه نن اعلان کوو چې د خپل مور او پلار سره به احسان، مور او پلار به نه خفه کوئ، مور او پلار به بالکل نه خفه کوئ او د مور او د پلار سره پوره احسان کوئ. او دا مې یو خبره یاد ساتئ چې موږ او تاسو دنیا کې الله پیدا کړي ګناهونه رانو شو بالفرض، نو د ګناهونو اصل سزا به تیمور جان مولوي صاحب کوم ځای کې وي؟ آخرت کې به وي، آخرت کې. الله دې موږ او تاسو وساتي. وګوره یو خبره یاد ساتئ، لکه دا خبره لکه د
هغه د پښتنو خبره د زړه په غوږ ووارئ. کم انسان مور او پلار خفه کړل، رسول الله مبارک فرمایي چې د آخرت سزا پرېږده، دې انسان له به الله په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې به سزا. او دا موږ په دې خپلو سترګو لیدلي. چا د مور او د پلار سره احسان کړی دی، الله په دنیا هم ځلولی دی او په آخرت کې هم ځلولی. او چا د مور او د پلار سره احسان نه دی کړی، مور او پلار ته خفه دي، دنیا کې به هم ذلیل وي، آخرت کې به هم ذلیل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې هغه انسان چې د هغه نه مور او پلار خفه دي، دی خو جنت پرېږده چې د جنت خوشبو په د حرامه ده. دویم نمبر دا شو. نو زما عزتمند ورونو، ځان به دنیا او آخرت کې د کامیابولو د خپل پلور او پلار سره د هغوی احسان کوي، خدمت یې کوي، دنیا به هم ښه وي او آخرت به هم ښه وي. او اشرف جان لالا یو خبره به راته بله وکړم ناشنا، دا واورئ. د مور او پلار سره د احسان کول په حقیقت کې ځان سره احسان کوي. چې د مور او پلار سره د احسان وکړه که نه، دا چې تا نه کم پیدا دي، قسم په خدای دی به تا نه زیات احسان تا سره کوي. او چې مور او پلار دې ودردوله، نو والله العظیم دغه خپل اولاد به د الله رب العالمین به دردی کا. تا مور او پلار دردول، ستا نه چې کم پیدا دي په دې به ته دردی. هغه آخرت هغه ګناه دغه خو پرېږده. نو خپل مور او پلار سره احسان کوئ، د هغوی خیال ساتئ، د هغوی دعا. والله العظیم ما له بعضې وخت یو خلک راشي که نه، وی دعا راته وکړه، خبره ده علماو له تګ، نیکانو له خلک تګ پکار دي، لاړ شي دعا ته یالې، دعا ته یالې. دې نه زه تاسو نه منې کوم. پاسجا نبي صاحب یو خبره ده د دې زړه په دې غوږو باندې، هسې تا ته مې نوم واخېست ټول یادوم. دا وره دا وره چې زر علما را جمع که څوک، زر علما، هغه علما چې حدیثو ته ناست دي، چې حدیثو ته ناست دي، زر علما را جمع که، هغوی دې تا ته دعوه وکړي او یو خپله مور دعا ته کښېنوه. زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي، د مور دا دعا دې د زر علماو نه زیات. دا یاد ساتئ، ګورئ دا مونږ پیلو یو. لوی پیران زمونږ په کور کې ناست دي او مونږ لګیا یو پیرانو پسې ګرځئ پیرانو پسې. زه پیرانو نه تاسو نه منې کوم. علماو قدر کوئ، د علماو خدمت کوئ، علماو سره مینه کوئ، د هغې به الله جر درکوي. خو د زر علماو دعا یو خوا که او د مور بیبې دعا دې بل خوا که، دقه دعا الله ته ډېره محبوبه ده. دا الله قرآن کې ویلي دي، رسول الله مبارک حدیثو کې ویلي. څومره لوی پیران زموږ په دې کور کې دا دوه موږ ته موجود دي چې د چا مور او پلار جمع دي. زموږ خو ډېر زیات بدقسمت یم په خدای یقین. الحمدلله موږ ته دعاګانې غشتي. دا نن چې په منبر ناست یو او دا تاسو زموږ دې خبرو ته ناست یې، قسم دې دا زموږ د هغې سپین ږیرې بابا دعا ده. زه موږ نور هېڅ هم نه یو، د هغې مور بیبې هم دعا ده چې داسې دعاګانې راته کړي. نو موږ خو محرومه یو، خو چې کوم د چا مور او پلار وي احسان ورسره کوئ، دعا ته والئ، لوی مقام لري. او که دعا هم وانه غشته، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دی به الله د جنت د خوشبو نه محرومه کړي. جنت خو پرېږده. نو انشاءالله تعالی مور او پلار به خوشحاله وکړه. ګوره ما ورته وایي چې دا زموږ تربیتي نشست دی، دا زموږ تقریر نه دی، دا تربیت دی. زه به خبره کوم، اول به پې زه عمل کوم، بیا به پې تاسو عمل کوئ. نو چې د چا نه مور او پلار خوشحاله دي، نور هم ورسره احسان کوئ. او چې د چا نه مور او پلار خفه دي، نن ته ګورې معافي وغواړئ او د خپل مور او پلار خیال ساتئ. الله به هم دنیا کې هم کامیاب وي او آخرت کې دې هم کامیاب کړي. الله دې دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. بیا دریم نمبرونو موږ په دې دنیا کې اوسو. دنیا کې الله رب العالمین دوه قسمه خلک پیدا کړی دی. یو ته نارینه وي، یو بل ته وایه زنانه وي. یو نارینه دی، یو زنانه دی. د نارینه خپل د دین احکامات دي، د زنانو خپل د دین احکامات دي. د زنانو د دینی احکاماتو کې یو حکم د هغوی د پردې دی، د هغوی د پردې دی. زنانه به پرده کوي او پرده ډېره زیاته ضروري ده د زنانه دپاره. نن ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم چې موږ په یو داسې پرفتن دور کې مبتلا یو چې د زنانو پرده ورو ختمیږي، او دا ډېره عظیمه ګناه ده. زنانه زمونږ میندې او خویندې، خو هغه زمونږ نسبي دي او که هغه زمونږ روحاني میندې خویندې دي. ټولو ته دا خبره کوم
چې زنانه د پاره پرده انتهایی ضروري ده. فرض عین ده، فرض عین. وایه تیمور جان فرض عین څنګه ده؟ لکه څنګه چې پنځه واړه وخت مونځ وایه فرض دی، لکه څنګه چې روژه فرض ده، لکه څنګه چې مالداره ښځه او مالدار سړی حج فرض دی، لکه څنګه چې نور احکامات فرایض دي او موږ تاسو دقه شان دا پردم په زنانه باندې فرض ده، لازم ده. نو پرده ډیر اهم حکم لري او بے پردگی ډیر لوی ګناه ده. خبر راته کومه د جنت د خوشبو خبر راته کوم، صبر وکړه. خدای نه مخکې راته یو توصیه او تمهید एकदम. پرده د زنانه د پاره تاسو قرآن شریف بیا راواله یو خو وخت نشته په دې بشرته موږ مخکې بیان کړی بیا بم پیو کو چې قرآن شریف کې مستقل دو سورتونه د زنانو د پاره دي او هغه کې د پردې بیان دي. یو سورته نساء ده، یو سورته احزاب دی، بل سورته نور دی. دې کې مستقل احکامات دي. زره تاسو هغه وخت کې کمی خو نشم بیانول، خو دا راته وایم چې پورا احکامات راغلي حتی تر دې پورې راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو اعلان وکړ یا ایها النبی قل لازواجک، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پورا پرده بساتی د سر نه تر د خپو پورې. ذالک ادنا ان يعرفن فلا يؤذين. بیا به تکلیف څوک نه رسي او دا د مؤمن ښځې نښه ده او دا د مؤمن سړي نښه ده. نو پرده دا انتهایی ضروری ده. نن زمنګ نه پرده زی لګیا ده او د هغې دپاره یو منظم سکیم باندې خلک او ګوره یو خبره راته کوم چې کله زمنګ نه بې پردګي شروع شه زمونږ په دې معاشره کې زمونږ په زنانو کې، نو دا یاد ساته چې زمونږ د ګورې دین لاړه، زمونږ د غیرت لاړه، زمونږ د حیا لاړه. او چې کله حیا او غیرت لاړ شي نو په بخاری مبارک کې د تیمور جان مولوی صاحب ویلي اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. چې کله حیا لاړه بس چې څه کې هغه کوه، بس بیا خبره ختمه شوه. د یورپ او د دقې انګریزانو دا یو سکیم دی چې مسلمانانو ښځو نه حیا لر کې چې حیا ترې لاړه بس بیا خبره اسانه شوه. بیا چې بې سړی بې حیا شي بې غیرته شي په د هر قسمه لوبه موږ کوو. نو یو وخت کې دې ظالمانو ښځو دغه انجیوز چې کوم د یورپ او د دغه مغربي خلکو تالیسه کې ښځې وي، هغوی یو وخت کې وایه حاجي ګل حاجي صدا یو وخت کې یو ناره راوکړله میرا جسم میری مرضی. دې ښځو کې دا دغه پیدا کو چې زما وجود دی او چې زه پې څه کوم هغه به پې کوم. دا روته تاسو به لیدلي وي په اسلام آباد کې روتې ښځې بربنډې، زما وجود دی او زما مرضي ده چې زه پې څه کوم هغه به یې کوم. ښه د علما لګیا شو هغه ناره پې لږه کمه کړه خو خلکو کې خو هغه شی شته. اوس هم زما وجود دی او زما مرضي ده. دا وجود هم د چا دی؟ د الله دی. مرضي به د چا وي؟ د الله به وي. موږ په د دې اختیارمند نه یو. دا د الله وجود دی او الله مرضی و پکې چلیږي. نو بے حیايي دا ډیره خطرناک ګناه ده او ډیره سخت ګناه ده. دې وجه خپل زنانو ته وایم چې نن یو حدیث د رسول الله مبارک وره او دا حدیث زموږ په مشکات مبارک کې او چې حوالی په نورم د سدي په احادیثو کې شته. وایت مرجانا کاسیات عاریات مائلات ممیلات. دا رسول الله مبارک وی داسې یو وخت به راشي چې کاسیات عاریه جامې به یې چولي وي او بربنډې به وي. جامې به ښځه اچولي وي او بربنډې به وي. مائلات ممیلات، خلق به ځان ته مایل کوي او ځان به ښځې خلکو ته مایل کوي. دا رسول الله مبارک وی. یره صحابو چې دا خبره واورېده خیره وایي چې رسول الله مبارک ویلي دې کې شک نشته. پاک پاک خلق خدای جامع به واګله چې سر جامع مونږ چوری نه سيو پټ یو کنه. او رسول الله مبارک وی زنانه به جامع به چوری بربنده به. الله اکبر. د سر لسمه او د پنځل لسمه سده خو هغه د رسول الله مبارک 100% خبره رښتیا کړه. جامع چوری او بربندي دومره نری جامع چوری چې د دې ماته استاد غم جبم لا ګولې دا
سړی کولو خبرې هم نشي کولی خو تاسو اکثر خلک پیې ټول بدن ښکاري دې مخې ته چې څیزونه اچولي هغه ښکاري دا بربند ټول وجود ښکاري جامې اچولي وي تاسو یې وینئ خو کاسیات عاریه جامې اچولي دي او بربند دي مایلات ممیلات داسې اداګانې کوي چې تا به ځان ته مایل کوي او ځان به تا ته مایل کوي وینئ تاسو خپله معاشره ده خو یو خبره واورئ په کولو وګونې تاسو م واورئ او ممکنه ده دا بیان اوس زنانه هم په دې لو سپیکر اوري او په دې میر غضب هم اوري بیا یې اوري یو خبره واورئ ای زما خوږو زنانو ای زما خوږو میندو ای زما خوږو لونو ای زما خوږو خویندو یو خبره واورئ چې رسول الله مبارک وي چې دا قسمه زنانه راله چې جامې اچولې ده او بربنډه ده او ځان خلکو ته مایل کوي او ځان ته خلک مایل کوي قسم مې دې په خدای دا علما ناست دي رسول الله مبارک وي چې دا ښځې به د جنت خوشبو نیني د جنت خوشبو به هم دا ښځې نیني صاحب الفاظ دي دا علما ناست زما خویندو زما میندو تاسو ته هم ویم په خپلو زنانو پوره پرده خیال وساتئ نن چې د شټل کاک دا برقه ورته واچو خلک خاندي نن روښان دی ما د دنیا یو څو ورځې ژوند دی لال بشي موږ ډېرې ولیدې موږ ډېر ولیدل د دنیا یو څو ورځې ژوند خبره ختمه زموږ ډېر لوی ژوند د آخرت دی زموږ ډېر لوی ژوند ای زما خوږو خویندو د دې ځمکې د لاندې دی مه کوئ بې پردګي مه کوئ الله پې ډېر خفه کېږي د الله رسول پې خفه کېږي معاشره پې خرابېږي ستا ژوند پې تباه کېږي د جنت نه لرې کېږي د خوشبو نه لرې کېږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه ښځې د جنت خو پرېږده چې د جنت د خوشبو نه به هم دا ښځې محرومه وي صاحب حدیث دی نن سبا زمانه د دې ګوګل ده د پلانکي ده او د ډنګري ده او د دې موبایل ده وی ګورئ په دې موبایل دا حدیث شته خو زه درته دروغ وایم صح حدیث راغلی نو دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کومې زنانه هغوی بې پردګي کوي د جنت د خوشبو نه به محروم وي او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هم زموږ د دې معاشرې لویه بدبختي ده چې زموږ او ستاسو رشتې دي او کومې رشتې هغه نور خیر هغه لرې لرې به پرېږدو دوی ورته خوني رشتې وایي وایه فاروق جانه انګلیش کې ورته څه وایي تیمور جانه بلډ ریلیټډ رشتې بلډ ریلیټډ رشتې څه ته وایي اشرف جان لالا بلډ ریلیټډ رشتې هغې ته وایي چې د وینې کومې رشتې لکه خوره لکه روره لکه رویرا لکه خورزه وغیره دا بلډ ریلیټډ رشتې دي کم ښځه کم سړی چې قطع د صلې رحمې کوي قطع د صلې رحمې خپلو خپلوانو سره د دنیا په معاملاتو باندې ځان له وجود دا رشتې قطع کړي دي خپلولي یې ختمه کړې ده د دنیا په دغه باندې چې کومو خلکو دا چل کړی دی رور سره روان خور سره روانه رواره تره سره روان تره رواره سره روان رویرا تره سره روانه تره رویرې سره روان ماما خورزې سره روان خورزه ماما سره روان وغیره وغیره چې کوم بلډ ریلیټډ دي او چا قتل صلې رحمي کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه قتل صلې رحمې جنت خو پرېږده چې د جنت خوشبو پې حرام صاحب حدیث دی دا د ما لیکلی دی وی ګورئ تاسو په دې دغه نن موږ ورونو دا زموږ په معاشره کې لوی ضرورت دی کړی دی چې قتل صلې رحمي بس رور سره رواني د دنیا په معاملاتو خور سره روانه ده په ګوټې ما ته د واده نه دي ویلي دی او ابوله دي صاحب ما ته د سنتو نه وی ما هغه چې دا دغه تطلب پلان کې کړه ما ته ویلي ولي رشته به پرې ډېرې رشتې داسې پاتې دي خطرناک ګناه ده سخت ګناه ده وای موږ په دې بیان هم کړی خو زه یو بیان یو حدیث وورئ بس بیا مخکې ځمه یو حدیث وورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دا کائنات پیدا کړ بیا الله رب العالمین ما یلیق بشانه الحمدلله ما یلیق بشانه
دا رشتہ پیدا کړه. دا رشتہ څنګه پیدا کړه الله ته پته لګي. دا ترور ماما رشتہ او ماما تر رشتہ وغیرہ چې دی پیدا کړي او دا رشتہ پیدا شوه، نو دا په بخاری مبارک کې حدیث دی، وی دا رشتہ لاړه او ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله شان سره مناسب ده، دا الله دا لنګ یې ونیوه دی راکړه داسې. الله ورته مه کوه دا څه کې؟ وی ربه تا زه پیدا کړم. وی او وی تا زه پیدا کړم خو خلک به ما پامال کوي، رور به رور سره رورولي نه کوي، خور به خور سره خورولي نه کوي، تره به ورواره سره نه کوي، ورواره به تره سره نه کوي. تا خو رشته خدای پیدا کړه، خدا به خلق نه کوي، دا به خلق پامال کوي. یې دا الله دا به زه څه کوم؟ الله ورته یو اعلان ووره، یو اعلان زما درته وورې دا خبره. الله ورته وایي وی رشتې ته ما پیدا کړو، یا وی ته وایې چې ما به خلق پامال کوي. وي او رور به رور سره رشته نه کوي، رور به خور سره نه کوي، خور به رور سره رشته نه ساتي. وی نه دې ساتي، چا چې دا چلو کو او تی پامال کړي، تی ذلیله کړي، تی رسوا کړي اے رشتې، زما دې په خپل خدای قسمی چې کومې رشتې خدا ته تی پامال کړي، دغه خلق به زه ذلیل او پامال قسم په خدای د رسول الله مبارک حدیث. نن منګه حیران یم، بس رورولي او خورولي په پټي پټي خبرو پرېږدو. دا سخته ګناه ده. ګناه څومره ده؟ قسم مې دې د خدای په ذات وي، بعض ماته ملګري قسم وکړه خدا ته زه ستاسو زړه د اطمینان دپاره ویم چې رسول الله مبارک وي جنت خو پرېږده، د جنت خوشبو په ده حرامه ده. نو ځان د دې نه ساتي. او یو خبره اورئ، ما ټول د دنیا دلګیر یې وایه مولوي صاحب، د دنیا څه یو دلګیر یو، دنیا پسې یو، د دنیا یو داسې جنزات. یو خبره کوم، یو عجیبه خبره کوته وې دا رسول الله مبارک وی وره کوته وې چې دنیا کې د مال الله زیات جون راکړي، زیات ټول والو زیات جون، یار ټول والو د خیر او د عافیت جون، وایا ټول والو واسف جانا ټول والو د دنیا د آخرت جون، چې زموږ د دنیا د جون زیات وي او مالم ډیر والو، ټول مال واله مال خشي د حلال شي څه بچي نه دي. دا نه چې دنیا پورې دلګری یم، دنیا پورې دلګر نه یو. خدای پاک چې خود حق حلال او مالی ډیره خبره ده چې شاته ډو محتاج نه. ما ته ما راوګوره چې کم سړی وای چې زما د ژوندم زیات وي، زندگی دم زیات وي او زما د مالم زیات وي، برکت ته پکې وي. صله رحمی شروع کې خپل خپلوانو سره صله رحمی شروع کې رشتہ داری او تړه، قسم په خدای زندگی کې بدیم زیات وي او مال بدیم زیات. دا رسول الله مبارک وي. مال کې بدیم برکت وي، زندگی کې بدیم برکت وي. ما زندگی کې بدیم څه برکت وي؟ تیمور جانا یو سړی به وي او سل کاله کې به هغه خوشاله اونمونی چې کم سړی صله رحمی کوي هغه به د 13 کالو عمر کې دغه 100 کالو خوشالي الله وي. مال چې کم کار په 1 کروڑ روپے نه کیږي، ستا په مال کې به الله دومره برکت واچي چې هغه په 100 روپو باندې هغه کار کوي. داو کې یو تجربه کې مالا چاته د خپلوان خپدي ورشه او پسې زندگی کې بدیم برکت یو، مال کې بدیم برکت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 نمبر 2 فرمایل چې کم سړی قطع د صله رحمی کوي، جنت سچ د جنت خوشبو په حرامه ده. او 5 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما ته ګوره بس دا لږ مختصر وخت ختم شو. زنا خطرناک ګناه ده، الله دې موږ او تاسو وساتي، هر څوک ته الله وساتي. خطرناک ګناه ده، موږ په مخکې بیان کړی دی، بیا هم په بیان وکړو. الله تعالی خوښه ده، سخت ګناه الله ورکوي، سزا یې ډېره زیاته سخته ده. زنا د هر چا دپاره سخته ګناه ده، د هر چا دپاره، خو هغه ځوان دی خو هر څوک دی سخته ګناه. خو بعضې رسول الله مبارک فرمایي چې بعضې بوډا زناکار چې بوډا هم یو د دې ارامیتوب نه نی اورېدلې، دا الله ته ډېر ناخوښه دی. دا یاد ساتئ، دومره ناخوښه دی چې دا په مشکات مبارک کې حدیث وي، 3 کسان دي لا یکلمهم الله ولا ينزل الیهم یوم القیامة ولا یزکیهم. تیر شوي ده ته مشکات مبارک کې ویل کړی دی.
درې کسان دي چې الله به سره د قیامت په ورځ خبرې کوي، نه به ورته په رحمت د رحمت په نظر ګوري او نه به پاکي. یاره دا یو عجیبه موضوع ده سجانه، په دې به درته د بیان وکړم چې پاکي څنګه نه پاکي او په نظر ورته ولې د رحمت نه ګوري او نه به دا یو خو ذات هغه الفاظ دي. دا درې کسان دي چې دوی ته به د قیامت په ورځ الله ګوري، نه به د رحمت په نظر ورته ګوري او نه به پاکي او نه به سره خبرې کوي. دا څوک دی؟ یو متکبره مشر، ظالم مشر چې هغه ظالم وي، باچا، ظالم باچا، ظالم مشر، دته به د قیامت په ورځ الله نه ګوري. دویم نمبر دا کبر چې مې درته بیان کړ، متکبره سړی د قیامت په ورځ ورته نه الله ګوري، نه به پاکي او نه به سره د رحم خبرې کوي. او دریم نمبر چې بوډا زناکار وي. دا رسول الله مبارک وي دسته به الله نه د قیامت په ورځ ګوري، نه به پاکي، نه به د رحم هغه دغه کوي. بوډا اوس چې بوډا هم شي هلکه خو بس زوړ شو. د پښتنو هغه متل ویم نه، د پښتنو متل نه ویم. نو بوډا چې کوم سړي بوډا زناکار دی او دا رامیتوبونه اوس هم کوي، رسول الله مبارک وی د جنت خوشبو د جنت څه کې چې د جنت خوشبو په حرامه ده. جنت څه کوي؟ نورونو د دې خبرو نه بزان ساتو. دا مې راته د دې د پاره بیان کوم مختصر چې دا زموږ یو داسې نشست چې دا تربیتی دی. د دې 5 خبرو نه به ان شاء الله ځان ساتو به ان شاء الله کنه. دا ما خیال مو ته نشته چې راته ساتو به کنه. لا سوچت کې چې د دې 5 خبرو یو به کبر نه کو، ما ته ګوره ان شاء الله وایي، یو به کبر نه کو، لا سوچت کې الله سره وعده کوي. ګوره یو به چا نمور او پلار خپدي اګوي سره با د رحم او د کرم معاملې کو. دویم نمبر شو. دریم نمبر به زنانو ته ویم او تاسو ته ویم چې بے حیايي به نه کو، د بے حیايي نه بزان ان شاء الله ساتو. څلورم نمبر به قطع د صله رحمه نه کو او پنځم نمبر به ان شاء الله کو بوډاګان یو کو ځوانان یو ځان به د زنا نه ساتو. الله دې مال اول او بیا تاسو له ټول له دې باندې د عمل کولو توفیق نه نصیب. دعا کې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. درود شریف وایي. د نوکرۍ د پاره له دعا وکړه، ټیسټ مې دی دعا راته وکړه. الله رب العالمین دې په دغه خپل مقصد کې او په دې نوکرۍ کې الله کامیاب کړي. یوازې تا نه، تا دې الله کی او چې څومره زموږ دا دوستان دي، یاران دي، چا نوکرو د پاره ټیسټونه وغیرہ درخواستونه ورکړي دي، کو دلته په دې جمعات کې ناست یو کو زموږ دا بیان او الله یې ټول کامیاب کړي. فرید خان کا بیٹا لاپتہ ہے، اس کے لیے دعا کرے. اللہ رب العالمین دے زموږ د قرور دا بچی هغه لاپتہ شوی دی او رک شوی دی، الله رب العالمین دې پیدا کی. دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي. د دغه 5 ګناهونو نه خصوصا او عموما دی الله موږ د ټولو ګناهونو نه وساتي. د دوالو جهانو خیر دې الله نصیب کړي، د دوالو جهانو شر نه دې الله محفوظ کړي، د دنیا او د آخرت خیر دې الله نصیب کړي. څومره بیماران دي الله دې ټولو له صحت ورکړي، څومره مردگان وفات دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي، څومره بے روزګار بے نوکرو دي الله دې ټولو د حق او حلال روزګارونه ورکړي. د چا صد ظلم رادونه وي الله د خپل پټو خزانو نه برابر کا. او د کوم مرګرو دعاګانو د پاره وي الله دې ټولو د دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي. څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راځي، کوم ملمانه دي او کو د لری لری نه مرګري قربان دي او کوم ملمانی لری لری راغلي دي، الله دې د ټولو قدمونه پتل نه کې واچي. او دوی چې د جمعات سره موږ سره کم محبت ساتي، الله دې ولدا دې محبت په وس کې خپل مینو محبت ورکړي او د دوانو جهانو خیر دې الله نصیب کړي برحمتک یا رب. سنتو کې روح